سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. دا ویډیو ته هم یو څه ډېرو انتظار کړی و او پوښتنې یې کړې وې. د نن ورځې د ویډیو عنوان مو دی آیا تاسو ښه میړه یاست؟ دا هغه سوال دی چې هر نارینه یې باید ځان ته پیدا کړي او هر نارینه باید دا ویډیو وګوري چې آیا زه ښه میړه یم. هر نارینه دا وایي چې ولا که سجده روا وای نو میړه ته روا. نو اوس میړه څوک ده؟ میړه څه رقم یې؟ چاته سجده روا ده؟ هغه به پرېږدو، خو بیا هم نن پر دې بحث کوو چې ښه میړه تاسو یاست که یا؟ ځینې پوښتنې موږ لرو. آیا کله مو فکر کړی چې تاسو ښه میړه یاست که یا؟ کړی مو ده؟ که مو نه دی کړی اوس یې وکړئ. دوهم، رابطه مو ستاسو له طرفه ښه روانه ده که یا؟ ته یو میړه یې، ستا د طرفه دا رابطه ښه روانه ده که یا؟ دا سوال باید هر میړه د ځان څخه وکړي، فکر وکړي او وروسته بیا جوابونه زموږ څخه لاسته راوړي. دا اړوند چې ما یو سوال کړی و تقریبا 4-5 ورځې تر مخه، حتما به تاسو ته سوالونه پیدا سوي چې دا ښه میړه څوک ده؟ آیا زه ښه میړه یم نه یم؟ څه رقم یم؟ اوس بیا زه تاسو ته ځینې خبرې وکړم. راځو جواب ته چې ښه میړه څوک دی یا ښه رابطه د میړه د خوا چې کنټرولېږي هغه څه رقم وي. راځو، آیا تاسو میړه او میرمن یاست که هم اتاقي؟ د دې څه مطلب دا ده که تاسو ښه میړه یاست نو تاسو باید هم اتاقي ونه اوسېږئ. مثلا په اتاق کې بعض وخت موږ په لیلیه کې د یو چا سره اوسېږو، په مسافرخانه کې د یو چا سره اوسېږو، په هوټل کې د یو چا سره په اتاق کې اوسېږو. 2 نفره په یو اتاق کې ډېر قضیو کې کیدای شي چې موږ راسو، په زندان کې، به هر ځای کې. آیا ستاسو میرمن ستاسو هم اتاقي ده او که میرمن؟ دغه اړوند تاسو باید فکر وکړئ. هم اتاقي سره موږ ډېرې خبرې نه کوو، شیرینګ نه وي، احساسات نه وي، غوږ نیول نه وي. هم اتاقي دا هم ویلی شو چې موږ یو بدکارې ښځې ته ورسو او د هغې سره شپه وکړو. نو تاسو د ځان سره فکر وکړئ، که تاسو د خپلې میرمنې سره د میړه په صفت یاست نو باید تاسو په اتاق کې چې د هغې سره یاست ستاسو د اتاق ماحول د یو هم اتاقي په رقم ونه اوسېږي، بلکې د یو میړه د معنی تر مابین په رقم وي. میړه معنی تر مابین شفقت، مهرباني، مینه، توجه، غوږ نیول، مرسته کول، هڅول، ډېر هغه څه دي چې مهم دي او پکښې باید اجرا سي. آیا میرمن مو ستاسو څخه د ناز شرم اوس هم لري؟ ته د ځان څخه پوښتنه وکړه، ستا د واده څو کاله کېږي؟ آیا میرمن دې تر اوسه پورې چې تا وویني د ناز شرم لري؟ هغه ستا څخه شرمېږي او که نه؟ تا ځان داسې شی جوړ کړی دی چې شرم خو تللی، مینه خو تللې ده چې تللې ده، شرم هم تللی دی، ناز هم تللی دی، هر څه تللی دی، ته دیکتاتور جوړ شوی یې، پاچاهي پر کوې. دا باید ته د ځان څخه سوال وکړې. او که چیرې ستا میرمن ستا هم اتاقي جوړه شوې ده، میرمن دې نه ده، نو بیا ته کولی سې دا رابطه ټیټ کړې. دا رابطه زما مخکینۍ ویډیوګانې وګورې، وروسته یې وګورې، زده یې کړې او ځان سره یو میړه جوړ کړې، تر څو هغه حقوق دې د میړه ادا کړي وي او ښه میړه به جنت ته ځي. نو او بل، که ستاسو میرمن ستاسو څخه د ناز شرم نه لري نو دلته تاسو په میړهتوب کې کمښت راغلی ده. تاسو کوشش وکړئ چې دا کمښت جوړ کړي. وروسته به تاسو په نورو ویډیوګانو کې زده کړئ چې څنګه خپل ځان څخه ښه میړه جوړ کړئ. آیا ستا میرمن تا سره چې وي ماشومه کېږي؟ یعنې که ته ښه میړه یې او د دې سره چې روابط ښه دي، دا میرمن چې کله ستا سره یي نو دا به عموما ماشومانه طبیعت لري ستا په مقابل کې، مطلب چې تاسو په اتاق کې یاست یا تنها یاست. دې ته عموما موږ ویلی سو د پټ کوچنی دی زموږ په وجود کې، هر انسان یې لري. په مینه کې بعض وخت هغه ډېر ژوندی کېږي او ډېر کار کوي. آیا ته له میرمنې سره فري سوی یې؟ که ته ښه میړه یې نو ته د میرمنې سره نه فري کېږې. د میرمنې سره مسخرې الا سپکې خبرې کول، یو بل په مسخرو کې توهینول، یو بل ته تر حد ډېر فري کېدل، دا د ښه میړه نښې نه دي. ښه میړه باید خپل حدود ولري، دایرې ولري، خپل چوکاټونه ولري، ډېر فري نه وي او ډېر مثلا ډېر د میرمنې شا هم ونه نیسي، هغه ونه ځړوي او نورمال نارینه واوسېږي، د یو رهبر په رقم د رابطه
رهبري کړي. دغه رابطه چې د میړو د معاینې تر مابینځ میړه رهبر دی. نو یو رهبر باید خپل د رهبرۍ ټولې ځانګړتیاوې ولري. آیا د هغې هر ډول خبرو ته غوږ نیسئ؟ ښه میړه هغه دی چې د میرمنې هر ډول خبرو ته غوږ ونیسي. هغه که د ده د مور غیبت یې، که د پلار غیبت یې، که د انجلۍ د مور غیبت یې، که د انجلۍ د پلار غیبت یې، که ستا د ورور یې، که د همسایه یې، که د کار د ځای یې، که د هر چا یې، هر څه چې درته وایي ته به غوږ ورته نیسې. د هغې احساساتو ته به درناوی لرې، خبرو ته به یې غوږ نیسې، او بیا ته سړی یې نو بیا ته کولی سې چې تصمیم ونیسې. خو غوږ نیول ښځه ډېر ضرورت ورته لري. تر ټولو ښه نقطه په رابطه کې دا ده چې میړه میرمنې ته غوږ ونیسي او هغه څه چې میرمن ځینې غواړي هغه ورکړي. آیا هر ډول ناز مو ورکړی دی خپلې میرمنې ته؟ اوس نه راځو د ناز ډولونه. د ناز ډولونه ما په یو بله مخکینۍ ویډیو کې تاسو ته تشریح کړي وه چې تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ او زده یې کړئ او میرمنې ته مسلسل توګه ناز ورکړئ او هغې ته هم ور زده کړئ چې تاسو ته ناز درکړي. بله نفقه ورکول، یا په کور کې کښېنول، یا غذا راوړل، یا سره زر رانیول، یا ښه کالي رانیول، یا دا شی دا شی دا شی دا شی. مالي موضوعات دا پلار هم چاته به راورته کوي، ورور یې هم به راورته کوي، مور یې هم به راورته کوي. د میړه مسؤلیتونه جلا دي. یو میړه اوسېدل نه تنها چې نفقه ده، باید مینه هم درکړي، باید توجه هم درته وکړي، باید تا وهڅوي. ستاسې یو څوک جوړ کړي، داسې نه چې ویي دي په کور کې دومره جرأت نه لري چې د ځان دفاع وکړي، یا په کور کې د یوې ګولۍ ډوډۍ اختیار نه لري، د ډوډۍ اختیار چې د بل چا څه یي، د تګ اختیار چې د بل چا څه یي. مطلب دومره محدوده یې چې حتی زموږ ډېرې نجونې قرباني کېږي د دې څه چې میړه یې د میړه مسؤلیتونه نه لري. نو زما به هیله دا یې چې تاسو زما په ویډیوز کې ټول هغه ویډیوګانې وګورئ چې هغه د مړونو اړوند دي، مړو ته ویل سوي دي، تر څو تاسو دا زده کړئ چې په رابطه کې میړه اوسېدل څه ډول دي، ښه میړه څوک ده، او دغه شیان چې ما اوس تاسو ته وویل هغه چې د کولو دي هغه وکړئ، چې د نه کولو دي مه کوئ. او یو ځل بیا زه ډېر په جدي توګه وایم میړه او میرمن تر مابینځ رابطه باید ډېره فري نه وي، ډېره اوور اوپن نه وي. دا که ډېره تاسو یو بل ته سره ایله یاست، رقم په رقم خبرې کوئ، یا ډېر نه پوهېږم بې احترامي په منځ کې، دا شیان باید نه وي. لکه پرون چې مو د مشترک ژوند ستنې وویلې هغه پکښې کې، همداسې نور ویډیوګانو کې چې ما خبرې کړي دي. او مهم دا و چې ښه میړه څوک ده. ښه میړه دا دی چې اوس ما وویل.